د په پیره منډه کې ساتي کوپاڼي خرڅولې ودغه غر نه که اکبر خانه کوپاڼي نو پوکاڼي ساتي پوکاڼي کونډم دا وایا. السلام علیکم زه استاد ورور تاسو ملګری کبیر خان په دې سایت کې چې تاسو ته دا ویډیو ښکاري نو دا صدر اکبر جان حبیب له به دمکیانې ورکوي نو د دې معامله چې دا دام سیم د غاغې په رنګه ده د علي شاه 007 پلار د اوچا د هغې په رنګه ده. بل اوس به جان حبیب هم چې ته چا ټکو سترې کړی نو د هغې ټول دغه چې راځي بیا به په د صدر اکبر باندې راځي. نو ګورئ تاسو ته خو زه بار د ویډیوګانې جوړوم چې د سوشل میډیا جنګونه دي نو که جنګ کوئ یو کار څه کوئ په یو بل لرګي منډئ خو دا یو میسج درته کومه مهرباني وکړئ چې د یو بل ښځې میندې دا مه یادوئ ځکه چې د یو بل ښځې میندې تاسو یادوئ که نه نو دا ښه خبره نه ده ځکه هغه خوارانې به هلته په کور کې په شرافت ناستي په بار د منځ د هغه نه به څه نه خبر نه او دلته په سوشل میډیا باندې د هغې کمیس او پرتوګ وځي. نو مهرباني دا وکئ که کنزل کوئ یو بل ته کنزل کوئ که په یو بل کې لرګي منډئ که یو بل ولئ که یو بل سره هر څه چل کوئ نو دغه ښځې او خویندې میندې دا مه یادوئ دا ډېر سپک کار دی. پښتون سړي سره دا خوند نه کوي چې ته په سوشل میډیا باندې د یو سړي ښځه او خور کنځې. نور ته پوه شو جان حبیب پوه شه که دواړه یو بل سره هر څه کوئ نو کوئ زما ته صرف دا یو وړوکی شانتې میسج دی بدې مه ګڼه خو په کنځلو باندې پښتون سړی ډېر سپک ښکاري چې کنځل کوي نو مهرباني وکړئ یو بل ته په دې سوشل میډیا باندې دا رد بد دا کنځلې مه کوئ او کوپاڼۍ مه وایئ خو ریاض عالم نه مړو دې کړم دا 2 ورځې د خنداله ته چې دا کوپاڼۍ ویل ته زما دا کلمې دړ شروع کړي پوکاڼۍ یا کونډم ویډیو مخکې شیر کړئ چینل او پیج دواړه فالو کړئ والسلام. غدار جان حبیبه الف خان به خپل کار کوي سونیا شاه به خپل کار کوي اوس تا ما سره راغلي د غداره مړویسي جان حبیبه غل خوړلي دي او دا غول به زه تا ته په دې خوړه کې درننه کومه. السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه یې ښه حیثیت به ښه دی. دا جان حبیب بړوا دله ما ډېر عزت ورکو دله زه 400 ته لاړم ده ته ما د پښتنو شمله په سر کا ده پسې سونیا شاه راغلي وه د سونیا شاه له دا ما بچ کو خو دا ډېر کم اصل انسان و دا ما په خپل ګاډي کې دله خپل ډریور تښتېدلی و دله خپل ګاډی تللی و دا ما په خپل ګاډي کې بوتلو هغه موټروی پورې دا ما په خپل ګاډي کې بوتلو ډېر په عزت مې بوتلو د ده ډېر په عزت ما هلته کې دا رخصت کو خو چې دا کله لاړو خپل ځای ته کېناستو نو د بکواس چالو کو دا ډېر کم اصل انسان دی دا یو مړویسي سړی دی دا جان حبیب ده به پیره منډې کې ساتي کوپاڼۍ خرڅولې دی جان حبیب دا د یو له پیدا نه دی چې دا د یو له پیدا وې دله چې ما څومره عزت ورکو که نه نو دومره عزت په دله چا نه ورکړی ده ته ما بل ورځ رنګ وکړو چې جان حبیبه دا وایي په 3 کسانو کړې ده په ما یې کړې ده په تا یې کړې ده او په زیرت ګل یې کړې ده مونږ خو ځان له بي بي اې کوو ته به د بي بي اې څه بندوبست وکړې د ما ته په ټلیفون باندې سپکې ردې ووایي زه په هغه ټایم کور کې ناست وم او ده ته ما کنزل منزل ونه کړ خو جان حبیبه اوس درته ویم د دغې کنزلو بدل که د تا له ما وانه غشتو نو زه به د یو پلار اولاد دی که د تا له ما د دې کنزلو بدل وانه غشتو ځکه چې تا ډېره سپکه خوله خوځولې ده تا ډېر بد کړي دي قسم په خدای په هغه ذات مې دې قسمي که نه جان حبیبه ما سره تا دشمني واغېسته دا دې ښه ونه کړل په تا باندې به زه ځان پکې رومه قسم په خدای په تا به زه ځان پکې رومه جان حبیبه ډېر غلطه دې وکړه ډېره غلطه دې وکړه ځکه چې ته ډېر د کنجر ښځې زوی ډېر د نه سړي زوی او کم سړي غلط کمنټس وکړو غلطه خبره وکړه نو په رب مې دې قسمي چې هغه به د ده له غټ کنجر وي او هغه له به په د ښځه غېڼ ورمنډم د ښځې کس وغیم د دې جان حبیب د بڼویسي
او چې کم سړي غلط کمنټس وکړو د هغه د ور د پاسه د ښځې کوس وخیم کنجرانو لا دا جان حبیب بدله په دې غن راسوارو د ښځې کوس مده وخیم د غدار بچیا